د ښځو موضوعات خو که لږ تفصیل ورکړو بیخي ډېر دي. په لنډو ټکو مې بیان کړو. اوس اول د ښځو حقوق دا دي چې دغه په میراث کې ښځې ته حق خلک نه ورکوي. پلار مړ شي، ورونه راولاړېږي، ټول جایداد سره جلا کوي. دا ښځې دا خور ته یې ورکوي هم نه ورکوي. دا زموږ ټولنه چې دا رقم ته ستړې ده، ستومانه ده. یوازینۍ وجه یې دا ده چې دغه حقوق نه ورکوي. نه د پلار حق ګوري، نه د مور حق ګوري، نه د خور حق ګوري، نه د یتیم حق ګوري، نه د کونډې حق ګوري. بس دا ټول حقوق ګډوډ سره راوړي چې دی په موړ شي. بس دا ده. هغه نو په کور کې خدای پاک داسې مشکلات ورته ایجاد کړي، ورته پېښې کړي چې بیا دغونه نور فوي هغه هم بیا نه بس کېږي. تاسو معلومه ده زموږ خلک ډېر جایدادونه لري، ډېرې ځمکې لري، ډېر دغه په ماړه نه وي. ولې نه وي په ماړه؟ د کور ګزاره هم نه وي باندې برابره. خو داسې پردي حقوق سره لاندې کړي وي. اوس پلار په ژوند کې حق جلا کوي، د زامنو ته حق تقسیم ورکوي. ما خپل لیدل دي، دا لوڼو ته نه ورکوي. ډېر خلک دا رقم ته موږ ولیدو چې د زامنو په جایداد ور جلا کوي، دغه ستا ده، دا ستا ده، بل ده. دا د لوڼو حق یې ځینې سل نه ورکوي. بیا دغه رقم چې پلار مړ شي په میراث کې دغه حق ښځو ته نه ورکول کېږي. نو دا په شریعت کې، په اسلام کې د ښځې خپل حق ده. نو بیا د ښځه خپل دعوه کولی شي. که چېرې دا څوک پیدا شي مثال دې ته حق نه وي رسېدلی، زموږ ریاست ته مراجعه کولی شي. موږ په دغه اصولو طریقه سره غږ اورو. یوه د ښځو دا د حقونو موضوع ده. دویمه موضوع دا ده چې موږ ستاسو په ټولنه کې ډېره پېښېږي دا کونډې په میراث سره وړل دي. زما په کور کې کونډه وسوه، بس ولا خامخا به یا ما کوي یا بل کوي یا بل کوي، بلکې خوښ وم که ناخوښ وم، بس بل څوک نشي کولی. دا په ټولنه کې عذاب ده. بل ورځ د ځای کونډه سوې وه، سلا ورته یو د 80 کلو سپین ږیری وی، یو یې شپږ کلن هلک وی، ول یا به ما کوي یا به دغه هلک کوي. دا اوس نه په اسلام کې شته، نه په شریعت کې شته، نه په بل کې شته. نو په دغه حق باندې موږ ډېر کار کړی ده. خلکو ته معمه پوهاوی ورکړی ده، د علماو له لارې، د قومي مخورو سپین ږیرو له لارې، داسې د نورو سیمه ییزو خلکو له لارې ډېر کوشش کړی ده چې دغه موضوعات د شریعت له نګاه څخه حل شي. دا کومه اوس که دا رقم ته څوک کونډه په ځای کې وي چې هغه خپل قریبان اجازه نه ورکړي چې خاوند وکوي. اوس یوه کونډه وه، د بل ورځ مسله راغلې وه، تقریبا 10 کاله کښېنولې وه. حتی یو موضوع زموږ سره روانه 40 کاله کښېنولې ده. 40 کاله د دې وسو، د دې د خپل د قومیت په خاطر باندې یا د دغه خپل زما کونډه ته بل څوک نه کوي، ما به کوي. په دې کې 40 کاله دا ښځه باندې تېر شوي دي. نو دا څومره سخت ظلم ده. نو الحمدلله زموږ ریاست اړوند ملګري ټول موضوعاتو ښه متوجه دي. د ریاست له طریقه دغه موضوعات په ښه طریقه سره، په ښه اصولي طریقه سره، په داسې طریقه شرعي طریقه سره دا ټول حل کېږي. توری صاحب ټول خلک متوجه کړي دي. اوس پرون په شهر صفا کې غونډو تقریبا تر 10 زیات خلک راغلي وو. دغه ته ټول ته دا بیان کړی دی. په 10 د مرکز په شمول په 10 ولسوالیو کې دا غونډې جوړې شوې دي. په 10 ولسوالیو کې یو ارغنده فاته ده. په دغه ټولو غونډو کې موږ دا خبره کړې ده. ټول خلکو ته ذهنیت جوړ کړی، له علماو همکاري غوښتې ده، له قومي مخورو سپین ږیرو همکاري غوښتې ده چې دغه موضوعات باندې د خلکو پر ذهنیت باندې کار وشي. د خلکو ذهن په دې کې جوړ شوی ده. اوس پرون ما خلکو ته ښکاره خبره وکړله، ما د اسلام خلیف په ژړه کې نه، د اسلام خلیف په لمانځه کې نه، اسلام د دین په ټولو احکامو کې ده. ته به راولاړېږې، د خپل ځان به ټولو خدای ته تسلیموې، ځکه الله تعالی ادخلوا فی السلم کافه. په اسلام کې مکمل داخل شئ. ته د یتیم حق نه ګورې، د مور حق نه ګورې، د خور حق نه ګورې، د پلار حق نه ګورې، بل حق نه ګورې. دا خو نه ده دغه مکمل داخلېدل. نو سړی به راولاړېږي، د دین ټولو احکامو ته به متوجه، د دین ټول احکام په ځان کې راولي، بیا به نو کامل مسلمان بلل کېږي. نو له ټولو له غونډو له طریقه، له علماو له طریقه، په خپل ولسوالۍ ته شخصي زه سفرونه لرم او دا رقم ملګري را سره وي، قانون مو را سره ده، هغه طرحه مو را سره ده. دا تر ټولو خلکو پر موږ رسولې ده.